وړاندو ټولې به راځوړندو. ګوره دا جي در اصل کې خبره دي ټیک ده شیر افضل ماما نه به م سالګره منو کړې وه خو دا د کلي حجره وه که نه نه ما هوټل والا څه خبره کړې ده دا ګوره دا کوم هوټل سره مې خبره کړې ده. دا به ګورې ډېر ګران هوټل یي یاره په لانجه به واوړې. راځه خدای به خیر کړي مړه مه یارېږه هات بیا بیا ودې کته هوټل هلکه دا هوټل خو راته ماشاءالله ډېر برانډ ښکاري دا خو سم شادي خان دي په ما ګران دي ښه دا ځکه مو دلته وکړله دا سالګره. دا شي بس ته وایې چې زما وسه د ورکوټوالي ملګرتیا ده که نه نو زه دا تا خو رشي هوټل ته راوسته چې هغه ملګرتیا دې ښکاره کړه. ولې ملګري نه به تپوس وکړو که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې ملګري زموږ د دې شیر افضل ماما سالګره ده که نه نو دې هوټل کې مونږ بوکینګ کړی دی. منیجر څه شو امارې داجي ورسره خبره هم کړې خو چې هغه سره لږ میله وشو. ښه منیجر صاحب له راغلی یې هغه خو دننه دی که نه راځئ چې ته ورشو. ارسلان صاحب هغه تاسو چې کوم مرګرو اډر درکړو سالګرې والا نو هغې خو راغلي دي. او بالکل ما ته پرون هم ویلو او راغلی به هغې دفتر ته راوغواړم. راځئ داجي راځئ شیر افضل ماما. السلام علیکم جی په خیر راغلی جی. السلام علیکم جی. څنګه جی ښه طبیعت ښه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کښېنئ کښېنئ جی. دراصل کې زموږ د دې شیر افضل ماما سالګره ده. ښه جی ښه. نو د دې داجي خو مې تاسو سره خبرې هم شوې وې. او جی پرون شوې بالکل راغلی. خو مونږ خو ځان سره د سالګرې هغه ټوپۍ موپۍ پوکڼې موکڼې داسې مطلب دا چې سیرې میرې داسې. تاسو د څه شي ټینشن نه اخلئ د دې څه خبره داسې خبره خو ټینشن نشته دی. موږ سره خو د کیک نه والې پوکڼو پورې هر څه A to Z تاسو ته به هر څه مکمل پوره ډیل میلاویږي. ښه بس بیا خو ټیک ده جي بس کار ټیک دی. بیا شیر افضل په ما ډېر ګران دی. ما خو نه د کلي حجره کې کول خو ما چې په ښه هوټل کې ونه وکړم چې خلکو ته پته ولګي چې دی په رښتیا ورته ګران دی. نو دا جي بس چې یو رښتیا خبره ته منیجر صاحب زه م وکړم که نه نو په دې ثابت کلي کې یو د ده شیر افضل ماما سره ورورولي شوې ده. یو د سر یم خدای خو کې چې یو ځل وده شي نو دونه خرار کوي دونه خرار چې خوا کې ورسه بل مسلمان پروت وي نو بس د ده پیسه که د هغه د غوږونو پردې ده جوش لولې او کار څه خو به خر خال چې دغه زمونږ کورنۍ معامله ده که نه. دوست مې دی که نه بیا دوست مې دی ګران دی را باندې که نه. نو بس ګران خو را باندې ځکه چې دا کوم برانډ هوټل ته دې راوسته ته راځې چې د منیجر صاحب مونږ د هغه مطلب دا دی چې هغه سیرې میرې راکړې چې دا سالګره بس منه وکړو او ناوخت هم دی. شیر افضله دغې پاکې جامې خو به د اچولې وې که نه. پرېږده دا جي څه واده خو یې نه دی مړه خو د زمیندارۍ نه دی را روان که دا د عمر هم د سالګرو نه دی خو دی خو پاتې او کال اوښتې دی. بس ګران دی را باندې ځکه ورځ بیا سالګره هم نو دا جي تاسو دواړه همزولي مې خو به دې دې ویښتو مېښتو له رنګ ورکوي او تا ځان ساده پرېښي دي کنه دې بس تا نه یو دوه کاله مشر یم راځه. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear Sultan Mama. Happy birthday to you. Happy birthday. دا خوشحالی قدا دا خوشحالی Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shirley. Happy birthday to you. مونږه دې ټیم کې د شیر افضل ماما داسې یو کار وشو چې زما د پلار ورسره ورورولي ده. مونږ ونه سالګره RDR هوټل کې منع وکړه او ډېره زیاته مزه وکړه. شیر افضل ماما به اوس په خپلو لاسونو باندې پوکڼۍ ډکې کړي دلته به یې راځوړنده و شیر افضل ماما دا پوکڼۍ ډکه کړه نو پول یې ډکه کړه شیر افضل ماما. نو دا د خوشحالۍ مقام دی ناظرینو حضراتو پول یې ډکه کړه شیر افضل ماما به مني دې چې کومه دي دی به راټولې پوکڼۍ ډکوي دا د اتیاو کار وشو دا به دلته راځوړنده و ټولې به راځوړنده یا الله خیر شیر افضل ماما
دا ولې زوی دا نو بس سالګره بس منو شو کنه بس وخی پوره شو راتیو کالو شو نو بعد دې نه خو نور نه وړي بس مړ شو کنه وا ها بدا خدا چل پکی کنه نو پکانه ولړو چاو پټی می برابر شو داجی خدا تیو کالو شو دی اصل کې منیجر صاحب نو بس وخی برابر شو کنه بس کنه نو آز بیا سکه داجی بدا ټیکا می غشتي وا واو نو با ټول ټرک می خالی کنه نو ما چې ته ورزش نه زو دواړه نو در اصل کې د دې نه بل خو ورزش خو نشته دی دا منډه وو کنه مړه شیروزل ته مې مرنګ کړی دی شیروزل بمرا شیو بس او هاي نه نه نو منډه خو وې خو شیروزل خو ګوره د منډې نه دی او عزت پرې ده کنه ته ګورو چک به کو کنه مړه خو بوره خاصه ډیر زیات کوي ګوره دا ورزش په موږ ورزش کول شي کنه یاره دا یو خبره مې راته دا وکړه کنه چې مونږ به کله چې منډه به وو کنه دا خو ګوره دا تا ته خبره چې سپورټس مین زه خو ګورم ته خیر دی لکه خو تام ته ګوره دا دی خو چې منډه دی وله کنه نو مینه بس تا په ځای شي زه خدای نه بخیر غواړو خو ما سره شیروزل ماما غم دی راځه چې زو راځه الله نه بخیر غواړو راځه او نو کول شي ورزش کنه او زستانه تکړای ما نو ټیک دا خو لکه روم سټیپ کې بلک په مزه دي کنه بیا بل تیزیږي ها صحیح ده صحیح خیر په مزه زه راځه زوی راځه خیر دې مړه دا تاسو ځوانې دي مړه شیروزله ته خو مړه زه وګورم ګورم یار نه مړه ها راځه را پسې شیروزل ماما خو ما ویګینه کمزوري ده خو بازار یار لیاو دا وګوره دی خو شیروزل تیار شیروزل ماما کمزور یم منه شیروزل خو یار تکړه دی یار کومه بوټانو نه ټول ګن په مونږ راو غورځو په مزه شیروزل ماما بس بیا تم بس لکه کمزوري شوی دا چې مال تا هغه خخت لړا کړی زاغي استل کړم نو کنه نو ټیکيږي به ها تاسو نظر کم نه تاسو څنګه ښکار نه ښکاری په مزه شیرکانو ټیک شکره خپل نشتلی خدای ری به خوري ورده شو کاغو مونږ ته راته شیخ نه یار دا خو دې کار نه دی دا ګوره دا اوس ګوره ماړه دا څه کوي یار ماړه دا څنګه چل دی شیروزل ماما ته شاپاتې وترازو تکړه شیروزل تکړه وای راول ویره که څنګه راته شیروزل و شیروزل څه شو دا خو زما دویم روم دی او دا څنګه چل دی داجی شیروزل ماما لکه چې سترګې ورغلي دي دا ته کوم خواته لزبه ما خو زه خو ډېر زیات ستړی شوم دغلته مې لږ وبس کړي شیروزل ماما له خوبه راپاسه و ناوخته دی ګورې ماښامې دي کور ته به تګم غواړي زویا بس دا هو الله کو پیارا हो गया څنګه الله کو پیارا څه چل پیښ شو ولې بس مړ شو کنه نو داجی تا ما نه وی چې دا مراوله دا د ورزش دی د خو مدړ سټنټونه کړی دا خو دړ بیمارو نو مړ کېده به نه زویا هغه بچو سره به سکو نو بس داجی کې دي چې بچیم په سور کې شي کنه هغه غریبانان خو به د سملاستلم نه د خرار خو تا معلوم وکنه به د غواګانو کوټه کې اکثره چولو دونه خرار به کو خو زه اوس ته خو دې وبخیزه چې ورو یې ښه